سلامونه ټولو پښتنو او ښې چارې. هر پښتون ته د محکوم وطن یا د پښتونخوا پښتنو ته د پی ټی ایم لخوا نه دایر شوی پرلط چې په پېښور کې دې کې ګډون یا شرکت کول ولې ضرور دي. پښتانه تل پاکستان شیطانی ریاست چې په کومو خبرو باندې جنگ لپاره هڅولي دي یا په بله معنی جهاد لپاره هڅولي دي. د کشمیر کوم دروغو تصویر یا د فلسطین کوم دروغو تصویر چې ورته ښودلی دی، نن هغه په حقیقت کې په پښتون وجود باندې خپله کیږي. بل څوک یې نه ورسره کوي، همدا پاکستان شیطاني ریاست یې ورسره کوي. خو پښتون نن غلی دی. ولې غلی دی؟ هماغه عافیه صدیقي لپاره چې دوی چغې وهلې او چغې تر اسمانه رسېدې، خو د خیسور په پیښه باندې او د مومندو په پیښه باندې بیا دا خلک غلي وو. پښتنو لږ ځان سره په خپل ګریوان کې سوچ وکړئ، لږ فکر ځان سره وکړئ. کله چې یو قام دومره پستۍ ته ولویږي په دې باندې غضب راځي. بني اسرائیل هم همداسې په غضب کې ګیر خلک وو. په هغو باندې فرعون خدای ځکه مسلط کړی چې هغو همداسې غلام طبیعت او غلامي خوښوله. او خدای هغو لپاره بیا موسی علیه السلام راولېږل. اوس خو د پیغمبرانو د راتګ وخت هم نه دی، خو همدغسې زموږ او ستاسو غوندې عادي انسانان راځي او قومونو دپاره یو خبرداری ورکوي. تاسو ته هم د خبرداري لپاره د منظور پښتون په شکل کې یو څوک راغلی دی. تاسو د یووالي دپاره کوشش کوي. تاریخ پوه وایي چې د فرعون په ځای به ټول بني اسرائیل تباه شوي وای. خو کله چې موسی علیه السلام دوی ته درې خبرې وکړې چې په تاسو باندې درې آفتونه یا غضبونه را روان دي، که څلور وو، هغه ورته چې دا ټول غضبونه دې راشي، خو دا بې اتفاقي دي، په منځ کې نه راځي. وایي موږ سره یو شو، په اتفاق شو. وایي رب هغه ټول نور غضبونه هم تر لرې کړل او دوی یې د هغه سخت غضب نه وساتل او د فرعون د غلامۍ څخه یې نجات هم ورکړ. نن هم پښتانه په همداسې حال کې دي. اتفاق ته سخت ضرورت لري. که سره یو نه شوئ، که اتفاق مو سره ونه کړ، په خدای قسم په تاسو ډېر لوی غضب را روان دی. ستاسو هرې کوڅې په هره نالۍ کې به د اوبو په ځای وینې روانې وي. دې شیطاني ریاست ستاسو د مرګ بیا سودا کړې ده. نړیوال قدرتونو لپاره د زور ازمایلو لپاره میدان پکار دی، جنګیالي ول پکار دي. او دا څو لسیزې کېږي، دا 40-50 کاله کېږي چې زمونږ او ستاسو وطن د جنګ میدان ګرځېدلی دی. که غواړئ چې د دې ټولو مصیبتونو، ټولو مشکلاتو څخه د خلاصون لار ومومئ، د نجات لار ومومئ، راغونډ شئ. په دا پېښور په مرکز کې راغونډ شئ. پېښور د ټولو د لرو برو پښتنو مرکز دی. که تاسو دا وایئ چې د پی ټي ایم والا، که د فوز خبرې کوي چې پی ټي ایم والا غداران دي، نو غداران خو تر اوسه پورې چې څومره راوتلي په پوز کې دننه خپله راوتلي دي، د خپلې غدارۍ اعتراف کړی دی. دوی تر اوسه پورې د پی ټي ایم په نیول شوو غړو باندې یو باندې حتی دا الزام پورې نشي لګولی چې دا غدار دی. بر ناحقه یې ساتلي ځان سره. تر څو به یې ساتي؟ تر څو به یې مړه کوي؟ ګورئ، تاسو دا د امتحان وخت دی. ګوره، زورور پلوي مه کوئ. د جنگ بدر په وخت کې هم همدغسې کیسه وه. خلک ډېر پوهېدل چې محمد صلی الله علیه وسلم په حقه دی، خو مشرکینو نه ډارېدل او د هغو پلویان نه شو. خو خدای د همغه چا مرسته وکړه، که هر څومره لږ هم وو. په تعداد کې ډېر لږ وو د بدر واقعه خبره چې راواخلو. تاسو هم ډارېږئ. ګورئ، اوس خو د پی ټي ایم له برکته دوی خو قربانۍ ورکړلې، مړه شو، ګرفتاره شو. اوس دا قربانۍ دومره رنګ راوړی چې تاسو نه څه په اسانه نیولی شي، نه مو څوک وژلی شي. بیا ولې نه راځئ؟ ولې د خپل حق غوښتنه نه کوئ؟
دا ګډون کول مبارزه مه کوئ، خیر دی راشئ دا خپل زور خلکو ته ووایئ، متحد شئ، یووالی وکئ، لږ تر لږه په خپل کور کلو کوڅو کې ځوانان مه منې کوئ چې لاړ شي. دا خو د ایمان هغه کمزورترینه درجه ده. که پاکستان پوجیان تاسو نن ونه وژني سبا مخامخه وژني، په دې خو تاسو اوس پوه شوي یئ. هغه نقلي څېره یې تاسو ته معلومه شوې ده. خو که راغونډ شوئ سره په یو مرکز شوئ، په اتفاق شوئ او نن ونه ډار شوئ، ستاسو د راتلونکي د نسلونو د ژوند ضمانت ورکوي ده. بل که چېرته مړه هم شو نو خدای ته به ډېره هسکه غړیږو، مختورن به نه ځو، ټیټې سترګې به نه ځو، ځکه چې موږ به د حق په لاره کې مړه شوي یو. تا او خدای تاسو لږ ځان سره فکر وکړئ، سوچ وکړئ. زاید امید غوندې یو خنزیر راځي چې د اصل نسل پته یې نه لګېږي. وایي هندوانو کې به څوک مسلمان شو ځان سره به سید او شاه لګول، هغه د منظور د قتل فتوا ورکوي. هغه یو تصویر مخکې وړاندې کیږي. لومړی ځل په پنجاب کې یو پنجابي پوره دیش روژې نیولي دي، خوا او شا خلکو، دغه د مالت خلکو، د ښار خلکو ورته جشنونه نیولي دي. تا خدای چې زاید امید به ښه مسلمان او په تقوا باندې تقوادار وي، په علم به تر ډېر پوهه وي، که منظور پښتون. زمونږ عالمان، زمونږ دینی عالمان، هغه دینی عالمان چې دیوبند یا د پاکستان پوځ دپاره نه دي لګیا، د حق دپاره لګیا دي، هغوی باید د هغه د قتل فتوا ورکړي، باید یې نامونه پکې ایږدي. هغه پښتانه چې د فوج ډول او نغارې وهي، هغو ته زه یوه خبره کوم، وی مرغۍ چې له سیله ورکه شي، سیل نه ورکېږي، مرغۍ ورکېږي، ځان مه ورکوئ. اوس خو پنجابیان، سندیان، بلوچان، کشمیریان ټول د فوج خلاف خبره کوي. حتی پنجابیان هم په دې پوه شو چې موږ غلامان یو. یو څو فوجي جرنیلان دي چې په هغه کې پښتانه هم شته، دا په زمونږ باندې واکمن دي، زمونږ وینې را وڅښلې، زمونږ وطن یې را برباد کړ، مونږ یې ختم کړو، برباد یې کړو، دوی معیشت اقتصاد یې خراب کړ. خو نه پوهېږم پښتون کې به دا پوهه، دا عقل کله راځي. دوی خو د پی ټي ایم دویم ځل د ارمان شهید لوڼې په جنازه کې هم هڅه وکړه چې مشران مړه کړي، او دې ځل یې هم هڅه وکړه. مونږ یې نږدې نه څارو، په ډېرو کیسو خبر یو. دوی علي وزیر او محسن داوړ خدای دې نه کړي شهیدان کول، خو هغسې ونه شو. انسانان چې څه غواړي نه کېږي، ځینې وخت کې الهي مرستې هم وي. دوی هغسې ونه شو کړلی، اوس یې نسي رانسي، تر څو پورې به دا کوي. حق اخر هم په سر راځي، لوړېږي، باطل تښتي. بیا وایي که ډېر په یو کوټه کې په یو لوی حال کې ناست یو، ټوله تیاره تیاره وي، خو چې ډېره یوه وړه رڼا منځته راشي، تیاره وتښتي، که هر څومره هم ژوره وي. د ډېرې تیاره لږه رڼا دارو ده. پی ټي ایم د حق آواز دی. بل که تاسو هر ګوند سره تعلق لرئ، که تحریک انصاف سره لرئ، که بل سره لرئ، پی ټي ایم خو تاسو نه اوټونه نه غواړي، انتخاباتو لپاره نه دی ولاړ. تاسو که هر ګوند سره تعلق لرئ، دا خو د حق دپاره ولاړ دی. هغه مطالعه پاکستان کې تا ته چې کومې خیالي کیسې کړي دي، ته د پردو هېوادونو، پردو وطنونو لپاره د جنګ دپاره په څه شي باندې روزلې، نن هماغه کیسې ستا په کور کې دي، ته ولې نه ځې؟ فلسطین ته تللی شي، کشمیر ته تللی شي، خو چې نن همدا شیطاني پوځ اصلي څېره راښکاره شوه او هماغه ظلم ستا سره کوي. پخوا نه یې کول، په پټه یې کول، په یوه نامه په بله نامې کول، نن خو راڅرګند شو. مونږ تا ته اوس دا نه وایو چې ټوپک راواخله مړ یې کړه، لږ تر لږه د حق لارې پلوی شه، په دې لښکر کې ودرېږه، دا خپله غوښتنه چې کوي. زمونږ او ستاسو په کور کې زمونږ وژني. زما پټی دی، زمونږ او ستاسو پټي دي، خپل تربور ته یوه انچه ځمکه نشو پرېښودی، حتی لار نه ورته پرېږدو. نو پښتونه خپل رور، خپل تربور ته یوه انچه ځمکه د خپل پټي نه پرېږدي،
د خپلې پولې نه ورته پرېږدي، خپل کور مخې ته لاره نه ورکړي ورته، او پردي غماس ته دی، خپل قاتل ته دی، د خپل نسل ستا نسل وژونکي ته د غونډ وطن ورپرېښی. دا تا ایمان دی مني، تا ضمیر یې مني، ستا پښتونولي یې مني که ته ځان ته پښتون وایې؟ دا تا ضمیر څنګه مني چې دا غونډ وطن دی ورپرېښودی دی؟ هغه څوک چې ستا کلچر پورې، ستا ثقافت پورې خندی کوي، چې ستا ژبې پورې خندی کوي، ستا ناستی پاستی پورې خندی کوي، حالان دا چې موږ دوی نه ډېر پخواني یو، ډېر پرمختللي یو. دوی خو اوس هم په کورونو کې چې دي لنګونه اغوندي، په کلو کې ښځې هم لنګونه اغوندي. پښتون دومره ضعیفه شوی دی چې خپل نوم یې ورکړی پنجابي کالي. زما په یادښت باندې تر اوسه پورې لنګونه وهله، قسم چې دا ښځو کالو ته چې دا ښځې جامې چې دي، دې ته هم تاسو پنجابي سوټ وایه. قسم درته کوم چې پنجابیانو ښځې ساړیانې او یا لنګونه اوس هم اغوندي په کلو کې. تا وطن هم ورپرېښوده، خپل ثقافت دې هم ورپرېښوده. ولې؟ او بیا خپل ورور ته یو انچه ځمکه نشي ورپرېښودی، بیا درته غیرت درېږي. اصلا کیسه دا چې ته په حق او په ناحق باندې په هر څه خبره یې. ستاسو یریږئ، ستاسو ډارن یې. دا ډار د زړو نه وباسئ، دا ډار مو وژني. په هر حال کې مړه کېږئ، خو چې په میدان او په نره مړه شئ ښه یې. او دا دغکې مړه کېږئ نه چې راشئ ودرېږئ. دا تاسو د ژوند ضمانت درکوي. دا ډار له زړه نه وباسئ. قسم درته کوم چې تاسو دا جیوي پاکستان کوئ یا بل څه کوئ، زه مو ښه پېژنم. ستاسو یې له ډاره کوئ چې په کور مو چاپه ونه غورځېږي. نن که پی ټي ایم سره په ملاتړ باندې ستا په کور چاپه وغورځېدله، د حق لپاره وغورځېدله، پروا نه کوي. که ته له دې ډاره نه ورځې چې وبنیول شې، مړ به شې، خو سبا له به بله نامه مړ کېږي. او چې ټولې بهانې ختمې شي، صرف دې لپاره هم مړ کېږي چې ته پښتون یې او دا ځمکه درنه نسمه، دا وطن درنه نسمه. پښتنو راغونډ شئ سره، هغه مطالعه پاکستان ومنئ چې تاسو ته ویل شوې ده. هغه د دیوبند ممبرونه به چې تاسو ته کومې دروغې کیسې کېدلې، نن هغه تاسو نه منئ، ځکه چې ستاسو په کور باندې راغلې ده. ته خدای یو ساده پښتون په خپل ګریوان کې سوچ وکړه، هغه زاهد حمید خو به پېژنئ. ته خدای چې هغه به ښه تقواداره مسلمان وي، او که منظور پښتون، د منظور پښتون د قتل فتوا ورکوي. تاسو خدای په خپل ایمان کې سوچ وکړئ، خیر د خپل ګریوان کې سوچ وکړئ. بغض او کینه او حسد پرېږدئ. منظور پښتون غدار دی، غدار داسې وي. نن سبا یو عادي بنګلادیش هم د پاکستان نه قوي دی. که منظور پښتون غدار وای، چا نه مرستې غوښتلې، اوس په پاکستان نه وای، له منځه به تللی وای. اخر کې بیا هم درته وایم، پېښور پرلت کامیاب کړئ. چترال نه واخله تر بولانه پورې څومره پښتانه چې دي ورته رادې شي. که چترالیان دي، که ورمن دي، هم زموږ وروڼه دي، موږ نه بېل خلک نه دي. تاریخ پې ثابته کړي، په راتلونکي کې به هم ثابته کړي، تاریخ ثابته کړې هم ده. او زموږ د یو بل نه خلاصی هم نشته. دا ټول قامونه ورشئ، بلکې پنجابیان دې ورته راشي، سندیان بلوچان دې ورته راشي. دا خو په پاکستان کې څومره میشته قامونه چې دي، دا د پی ټي ایم خو د ټولو غږ دی، ټولو ته دپاره د نجات فرښتې دي دا خلک. ډارېږئ مه، ورشئ، ګډون پکې وکړئ. دا تاسو اخري چانس دی. خدای دې نه کړي تاسو به ډېر په بدترین غذاب کې راځئ. او دا غذاب چې دی دا را روان دی په تاسو باندې. پاکستان یې سودا کړې ده، کار ورته روان دی. ستاسو په سیمه باندې، ستاسو په منطقه باندې داسې یو جنگ را روان دی چې لر او بر روز جنگ به خلک په ایر کړي. د پاکستان چې کوم ظلمونه وکړه او اپریشن یې وکړې، پلانی په سوات کې، وزیرستان، باړه کې، دا به مو په هیر شي.
خو که چیرته تاسو راغونډ شوئ او په یو مقام شوئ سره بیا د نړیوالو د پاکستان او د هر دشمن لوبې چې دي دا ختمې دي که تاسو سره پوه شوئ بیا تاسو خپل ځان ته او راتلونکي نسلو ته نجات ورکولی شئ افسوس مقام دی دا افسوس خبره ده پاکستان حکومت ګوره د پښتون خنده هم بلا پسې هر څه بلا پسې مرګونه هم بلا پسې ستاسو آواز په خپله میډیایي چینلو کې په میډیا کې نه پرېږدي ولې نه پرېږدي دې ته خو لږ فکر وکړئ دې ته خو لږ سوچ وکړئ که نه همداسې د کفر او د غدار ټاپې په باچا خان هم لګولې خو اوس مونږ او تاسو باچا خان ته بزرګ وایو خو مونږ پلرو نیکو دا غلطۍ کړي دي د هغو خبرې منلي تاسو د خپل پلار نیکه غلطي مه تکراروئ پېښور پرلت ته د ټول پښتانه رايوځای شي ډار د زړه نه وباسئ خدای مرسته کوي د ظالم خلاف ودرېږئ داسې ودرېږئ لکه څنګه چې فرعون ګوره فرعون نه واکمني لویه ده نه تر لښکر ډېرې لري لکه څنګه چې موسی ځان ته ودرېده او خدای مرسته وکړه تاسو به هم خدای مرسته وکړي او سبا به د خدای په دربار کې مرګ او ژوند شته دی سرلوړي به روانې هسکې سترګې به روانې او خپل ضمیر ته به ملامته نه راتلونکي نسل ته به ملامته نه خدای په امان ډېره ډېره مننه